نن زموږ معاشره هغه د عربو د جاهلیت حدودو ته ډیره قریبه سوې ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د راتګ څخه مخکې چې عرب د جاهلیت په کومه فضا کې اخته وو، زما په الله قسم زموږ د معاشرې ډیر اخلاق هغه حد ته رسېدلي دي. د عربو د جاهلیت یو مشهوره عقیده دا وه، هغوی به دا ویل الاقارب کالعقارب، تربور داسې دی لکه لړم چې همیشه په دې فکر کې دی چې یو څوک په نیش ووایي، تربور همیشه په دې فکر کې دی چې څنګه تکلیف در ورسي. دا د عربو په جاهلیت کې مشهور او زموږ په عقیده کې اوس هم دا خبره کښېنستلې ده. لیکن پیغمبر علیه السلام چې راغلی هغوی به یې څه ویل، لا يدخل الجنة قاطع، چې څوک د تربور سره ښه سلوک نه کوي هغه په جنت کې ځای نه لري. ما درته ویل تربور ولې لړم سو، قریب ولې مار سو سړي ته، تربور ولې سړی په زارو باندې لړي، ولې سړی په نیش باندې وایي. د هغې بنیاد دا دی چې د تربوره څه دې څه کړي نه دي، دستي د تمې په دې تمه او په دې انتظار ورته کښېنستې چې دی به څه راسره کوي، چې د هغې سره دې څه کړي نه دي، دستي په دې انتظار ورته کښېنستې چې دی به مې صفت کوي، دی به مې تعریفونه کوي او دی به مې شکریه ادا کوي. لیکن چې کله د هغې د طرفه ستا توقع فرن نسوله، بس دستي دې په ذهن کې د وګرځېدی چې دا تربور نه دی، دا لړم دی. که چیرې تا څه کړي وی د الله دپاره دې کړي وی او الله تعالی څه د انتظار او توقع ساتلی وی، بیا خو به الله تعالی د هغې عوض هم په دنیا کې در کړی وی، هم په آخرت کې ستا نظر به بالکل د تربور پر طرف ورګرځېدی نه. زه دا وایم زما په الله قسم دا مې عقیده ده چې مزه او خوند په دې کې دی چې ته د تربوره سره ښه کوې، دی بد در سره کوي، بس چې دی بیا بد در سره وکړي ته ښه ورسره وکړه، چې دی مخ در سره واړی ته بیا ورله ورسه، پر دې خپل نفس باندې پښه کښېږده، خوند په دې کې دی. ځکه دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده او دا د پیغمبر علیه السلام نقشه ده، دا د پیغمبر علیه السلام د کامیابۍ لار ده. پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې د خپل چند قریبانو سما سوا دا ټوله قریبان د پیغمبر علیه السلام د وینو تږي وو. هغې به په مکه کې تورې تېرولې او د تورو ورزش به کوی چې د پیغمبر سر به څنګه په هوا کېږي. پیغمبر علیه السلام په دې غاړه کې په مکه مکرمه کې هغه پټور اچي او دا پټو پیچي او د پیغمبر علیه السلام ساه بندیږي او دا سترګې د خپلو ځایو سره غورځي. څوک جواب نه لري، څوک کلام نه لري. حضرت ابوبکر رازغلي صرف یوه جمله ورته وایي، ورته اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله، وایي ای خلکو دا سړی پر دې باندې وژنئ چې بل جرم یې نه دی کړی، خالي وایي زما رب الله دی. هغې خلکو ابوبکر داسې وټکاوی، ابوبکر یې داسې وواهی، پر ابوبکر یې داسې حال جوړ کړي چې د ابوبکر هغې د هغې جسد یې پر جنازه باندې د حرمه څه وایستی. پیغمبر علیه السلام سره هغې خلکو داسې وکړو چې پیغمبر علیه السلام به پر سجده باندې پرېوتی، دی به د اوښانو د دې لرې و کلمي و نس راځغلاوی، په حالت د سجدې کې به یې پر دې سر ورکښېښوی. بیا به د پیغمبر علیه السلام سره دومره طاقت نه و چې راپورته سي. پیغمبر علیه السلام د شپې په تیاریکو کې ځینې وځي، د غره په غارو کې ځینې پټېږي او دوی ورپسې ځي او هغه 3 ورځې په غره کې ځینې تېروي او د هغې څه وروسته بیا په منډه او په غلا باندې ځي تر مدینې منورې پورې. لیکن چې په فتح مکه کې راغلی قریبانو ته څه وایي، ای خلکو چې کم څوک د ابو سفیان کور ته ورننوتی زما د طرفه معاف دی، ورته چې کم څوک حرم ته راننوتی زما د طرفه معاف دی، ورته چې کم څوک کور ته ننوتی سلا یې وغورځوله دروازه یې په ځان پسې بنده کړله به زما د طرفه معاف دی. ما درته ویل قریبانو څه وکړو، پیغمبر علیه السلام د هغې په عوض کې څه وکړو. ځکه د کامیابۍ لار دا ده او د پیغمبر علیه السلام سنت لار دا ده چې د هغې خلکو بدله او د هغې خلکو څه د شکریې او د هغې خلکو څه د ښې زندګۍ تمه مه ساته بس.